اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او بخونکي خدای په نامه. زه تر ټولو د مخه زه د هالند پی ټی ایم مشرتابه څخه ډیره مننه کوم او شاباس ورته وایم چې دغه غونډه دلته نن راوبلله او ټول موږ پکې غونډه واخیسته او برخه پکې واخیستله. زه د ټاکنې کمیسیون مشر په توګه په اروپا کې د هالند نوي مشرتابه سره ډیر نږدې پاتې شوی یم. زه په مینه تاسو ته راغلی یم او دلته اوس ما څو ټکي په یو تار کې سره پیلي دي او ګنډه کړي دي، تاسو حضور ته یې وړاندې کوم د تاسو په اجازه. د ستر افغان ملي شهید پوهان محمد ابراهیم ارمان لوڼي د 5م تلین په مناسبت غونډه کې دغه خبرې تاسو حضور ته زه وړاندې کوم. د شهید ارمان لوڼي وژنه د پاکستانی ترهګرپال دولت د سیاسي پلان شوي هدفي قتلونو څخه یو قتل دی. د شهید ارمان لوڼي قاتل د پاکستان ترهګرپال دولت پیژندل شوی دی. پوهان ارمان لوڼي هغه مهال ووژل شو کله چې هغه په خپله سیمه کې د ناامنیو ظلمونو بېګناه وژنو په وړاندې احتجاج کولو. پنجابي پوځیانو خپل دولتي تروریزم د پاکستان حکومتي چوکاټ کې داسې عیار او تنظیم کړی دی څو دوی د ټولو نړیوالو منل شویو نورمونو او قوانینو خلاف د پښتنو او بلوچو د خپلواکۍ غوښتنو هڅو په ځپلو کې خلاص لاس ولري. د پاکستان دولتي تروریزم د څو لسیزه راهیسې په پښتونخوا کې د پښتنو د لږکۍ په وړاندې جنوساید یا ټوکم وژنه پیل کړې ده. د پاکستان ریاستي ترهګري تاریخ د بابړې پیښې رانیولي تر شهید نقیب الله او شهید ارمان لوڼي پورې اوږد خونړی تاریخ دی. کله چې د شمالي وزیرستان د خسر په کلي کې یوې پښتنې کلیوالې ښځې د پنجابي اشغالګرو پوځیانو د ظلمونو څخه په وړاندې ظلمونو خلاف خپل غږ پورته کړو، ټولو ته د پنجابي پوځیانو د ظلمونو او زور زیاتیو کچه پته ولګېده چې د پښتنو د بې عزته کولو حد کوم ځای ته رسېدلی دی. اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې شعوري ویښ پښتانه د خپلو بېګناه شهیدانو پوښتنه وکړي، ورسره د پنجابي دولتي ترهګرۍ لاسونه او د سیاسي وژنو مخه ونیول شي. پاکستان د ویښو پښتنو لپاره یو زندان یا یو قبرستان ګرځېدلی دی. نور د پنجابي پوځي شتبلشمنټ په زندانونو کې د پښتنو تښتول، لادرکه کول، تریتم کول، ویرول، وژل، نیول بس دي. افغانان د پښتون وژنې په ضد یوازې احتجاجي غونډې او لاریونونه نه کوي بلکې په وړاندې فعاله شعوري مبارزه کوي. اوس په سیمه کې برخلیک ټاکونکي او تاریخي جغرافیایي بدلونونو غوښتونکي دي. پښتون افغان ته په خپل پلارني لوی کور افغانستان کې امن، سکون، سوله او یووالی او ژوندون غواړي. له دې امله افغانان د ملي ارمان د ملي شهید ارمان لوڼي غم خپل غم ګڼي او په دې حساسو شرایطو کې د پنجابي ظالم استبدادي پوځي رژیم په وړاندې د خپلو مظلومو ورونو ترڅنګ درېږي. د مشر منظور پښتین غږ او ملي مبارزه پر نړیواله کچه بدرګه کوي او نړیوال د پی ټی ایم کلک ملاتړ ته رابولي. دا د هر غیرتمند پښتون افغان ایمانی، وجداني، انساني، اسلامي رسالت او مسؤلیت دی. همدارنګه دا په بهر کې د موږ یوه افغاني تاریخي ملي وجیبه ده. کله چې ارمان لوڼي شهید شو، افغانانو د شهید ارمان لوڼي د وژنې غیابانه جنازې فاتحې په اروپا او امریکا کې غونډې لاریونونه ترسره کړل. د ارمان لوڼي پلان شوي سیاسي هدفي وژنې ویر د هر افغان او د هر رښتیني پښتون خپل ویر وګرځېد. ځکه شهید ارمان لوڼي یو زړور، دروند ځوان افغان و. په خپله خاوره مین و، په خپله خاوره او خپل اختیار باندې باور درلود. شهید ارمان لوڼي د پښتون قام د لوی تاریخي موخو او ارمانونو یو اتل دی.
ارمان لوڼی د لوی افغانستان شهید دی. ارمان لوڼی د خپل سوله ییزې مبارزې له لارې پښتون افغان ته ژوندون غوښتلو. ارمان لوڼی د ژوند ټول موخې او غوښتنې ارمانونه یوازې د خپل پلارني هیواد لوی افغانستان سره د مینې پر بنسټ تړلې وي. دی د خپل ارمانونو سره کور په کور ګرځېده، کلی په کلي، ډیره په ډیره، سیمه په سیمه ګرځېده او د خپل ولس عامه پوهاوي لپاره ارمانجن ګرځېده. خلک یې یووالي ته رابلل او د خلکو سره یې د لر و بر یو افغان تاریخ، پښتونولۍ، ورورګلوي، د پښتنو تاریخ، خاورې او ملي اتلانو په اړه خبرې اترې کولې. د پښتون ژغورنې غورځنګ او د ارمان شهید لوڼې اړیکې په څه ډول وې؟ دې ته غواړم یو څو ټکي ووایم. شهید ارمان لوڼی له پیله د پښتون ژغورنې غورځنګ د بنسټګرو مشرانو له ډلې څخه و. ارمان لوڼی سیاسي فکر د پی ټي ایم منځړی جوړوي او د پی ټي ایم بنسټ جوړوي. ټولو پوهو پښتنو ته دا معلومه ده او پوهیږي چې په سیمه کې د 40 کلن جګړې د پیل راهیسې دا د پښتنو د بقا او ارتقا دپاره یوه تاریخي اړتیا وه، څو په پښتنو کې یو غیر ګوندي ولسي ملي تحریک یا یو پښتني خپلواک غورځنګ رامنځته شي، څو په دا دومره شور ماشور کې ویده پښتانه د غفلت له اوږده خوبه او ملي یووالي ته راویښ کړي. پی ټي ایم تر اوسه په خپل 15 کلن تاریخ کې د لوی افغانستان په لر و بر کې د پښتنو د راویښولو کې نه یوازې سترې ولسي غونډې لاریونونه پرلټونه ترسره کړي دي، بلکې د افغانانو د سیاسي، ټولنیز او ولسي تړون او ملي شعور ته یې وده ورکړې ده. د پښتنو په راویښولو کې او د افغان ملت د ملي تاریخي فلسفې په پوهاوي کې ستر پرمختګونه او لاسته راوړنې لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ د لسیزو راهیسې د پښتنو د ملت پالنې یووالي په تاریخ کې یو تر ټولو ځوان، پیاوړی، فعال، شعوري غورځنګ پیژندل کیږي. اوس مهال دا ملي غورځنګ د ننني عصر او زمان د غوښتنو سره سم په اروپا او امریکا کې د تنظیمي جوړښت په لور د منظم کېدو په حال کې دی. تنظیمي جوړښت په اروپا کې د تکمیل کېدو په حال کې دی او په امریکا کې انشاءالله الرحمن ډېر ژر په پیل کېدو دی. د پی ټي ایم د راپورته کېدو سره د پښتنو یووالی، خپلواکي احساس او غږ لا اوچت شو. ورسره د پنجابي اشغالګر پوځیانو اشتبلیشمنټ او د پښتون ضد او پښتون دښمنه استراتیژي او دوامخه پالیسي د ستر ګواښ سره مخامخ شوې ده. شهید ارمان لوڼي د پښتنو خپلواکۍ غږ، د پښتنو د بیرته یووالي مفکورې او د پښتنو د بشري حقونو ساتنې او غږ اوچتولو یو فعال شعوري سیاستوال و. د پنجاب منافقو واکدارانو، د پښتنو یووالي دښمنانو، د پنجابي استعمارګرو پوځیانو او استخباراتي کړیو د ارمان لوڼي ویښه شعوري برحقه مبارزه نشوی زغملی او دا یې په ډېره ناځوانۍ سره شهید کړ. ملي ارمان لوڼی د ژوند سیاسي او ملي ارمانونو په برخه کې شهید ارمان لوڼی د افغان ولس ملي ارمانونو او سیاسي موخو ډېرې ښې پیژندلې او په خپلو شعرونو او لیکونو کې ترېنه یادونه هم کړې ده. د ارمان لوڼي تر ټولو لوی مهم ارمان د پښتون افغان ولس بیرته یووالی و او د دې او د لر و بر یو افغان نهرې یو رښتینی مبارز و. شهید ارمان لوڼی په خپلو سیاسي افکارو او هلو ځلو کې د احمدشاهي جغرافیې د بیا راژوندي کولو اراده او ارمانونه په زړه کې درلودل. په پښتنه ټولنه کې د ټولنیز عدالت غوښتونکی و، هر انسان ته د بشري او بنسټیزو حقونو غوښتونکی و. شهید ارمان لوڼي سره زموږ ګډې اړیکې په چیش کې دي. کله چې زه د یو افغان په توګه د ارمان لوڼي سیاسي ټولنیز مبارزه او د هغه سیاسي ملي موخې او ارمانونو ته ځیر کېږم، زما په آن شهید ارمان لوڼی افغانیت ته، اسلامیت ته سخت وفادار افغان و او د پښتون افغان ملت د ملي مبارزې بیرغ یې د ټولو ګواښونو سره تل لوړ ساتلی و تر وروستۍ ورځې پورې. له همدې امله
د شهید ارمان لوڼي وژنې ته په لوی افغانستان او ګرده نړۍ کې د افغانانو لخوا پراخ غبرګونونه وښودل شول. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د نوموړي غیابي جنازې ترسره شوي. په زرګونه خلکو د ده په جنازه کې ګډون کړی دی. شهید ارمان لوڼي د وژلو غبرګون کې په ډېرو ښارونو کې لاریونونه وشول. په نړیوال کچ د وژنې پر وړاندې احتجاجونه ترسره شول. شهید ارمان لوڼي وژنه په سختو ټکو کې وغندل شوه او وژونکو ته یې د سزا غوښتنه وشوه، ځکه ارمان لوڼی د لر و بر یو افغان د ملي ارمانونو په لاره کې یو ارمانجن شهید دی او وژل شوی دی. تر اوسه قضایي عدالت هغه ته میلاو شوی نه دی. ملي شهید ارمان لوڼي ته عدالت غواړو، قاتلینو ته یې سزا غواړو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد خان پښتین یو ځل ویلي وو ارمان لوڼی په قصدي ډول هدف ګرځول شوی دی. دوی د پاکستان ریاستي امنیتي ادارو د سلګونو نورو وژنو ذمہوار ګڼي چې موږ اوس په شمالي وزیرستان کې ولیدل. دا حالت روان دی. د ارمان لوڼي مور د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوي زما د زوی قاتلین ته سزا ورکړئ. د هغه مور له ټول پاکستان نه پوښتنه کوي چې زما د زوی ګناه څه شوه. دا باید واضح کړی شي چې زما زوی ولې وژل شوی دی. شهید ارمان لوڼی د لر و بر پښتانه وطن شهید دی. وړانګې لوڼي په یوه وینا کې ویلي دا پیښه چې مخکې هم دلته یادونه وکړه ما دا لیکلې ده، دا پیښه او داسې نورې پیښې له 70 کلونو راهیسې دلته د ارمان لوڼي په څیر سړیو سره او یا له هغو شعوري ځوانانو سره او یا هر ارمان سره دا ډول چلن شوی دی. زه خپله خبره لنډومه. د ارمان لوڼي په فکرونو کې له ورایه د پښتنو د خپلواکۍ یووالي چیغه نغښتې ده. اوس مهال ارمان لوڼی په پښتنه ټولنه کې ډیره نوي مشالونه او چراغونه بل کړي دي. افینکس چې افریدي صاحب وویل موږ به انشاءالله دغه لاره تعقیبوو. د تاسو د توجه نه مننه. السلام علیکم.